بسم الله الرحمن الرحیم. په PHP کې اوس مونږه فلټر ایکسټنشن کو هو یو پارت مونږه کړه او اوس پسې مونږ ګورو چې یار ایمیل به څنګه فلټر کیږي یا URL به څنګه فلټر کیږي and so on. اوس مونږ ګورو چې یار ایمیل به څنګه فلټر کیږي. نو د هغې لپاره مونږ ډایرکټ یو ویریبل والو ما ایمیل واغستو. ټیک شو. او دا زه فلټر کوم چې یاره دا ایمیل ویلیډ دی او کنه. اوله خو به زه ویلیډ یو ایمیل اډرس والم. سپوز khan@gmail.com دا یو ویلیډ ایمیل اډرس شو ځکه چې @ په کیمرا او ډاټ په کیمرا زم سره ویلیډ وز دا اول به زه دا یو فنکشن استعمالوم سینیټایزیشن به کوم من چې کوم الیګل کریکټر هغه به دې ریموو کړي. ټیک شو. نو د هغې لپاره به هم د سیم ایمیل اډرس ته واپس راواچوم او فلټر ویریبل فنکشن به استعمالوم. څه شی فلټر کول غواړي؟ ایمیل فلټر کول غواړي او فنکشن چې دی هغه د فلټر سینیټایز ایمیل. ټیک شو. دی به دا فلټر کی او کوس الیګل کریکټر پکې کنه نو هغه به تیری الان سات پکې معنی دی ورکړو ورسته پکې بیا ورکو. اوس ګورو کو اف چې کم زموږ سره فنکشن دی هغه دی فلټر ویریبل چې کوم فنکشن دی څه شی فلټر کومه د ایمیل فلټر کومه کاما فنکشن به څه استعمالوم ای د پر به استعمال کم فلټر ویلیډیټ ایمیل. ٹھیک شو. دا ایمیل به دی ویلیډیټ کی چې آیا دا ویلیډ ایمیل دی او کا نه. نو اس کو پرس کدا زما سره ویلیډ ایمیل دی جو دی ماته میسج ډسپلی کی هغه سوی ایکو یور ایمیل او ایمیل اډرس په زوس پرنٹ کم ایمیل is a valid email address. ٹھیک شو. خو کو پرس کنای نو ایلس ته بزی او په ایلس کې بسوي چې ایکو یور ایمیل کوم ایمیل تور کړی دی is not a valid email address. دا valid email address نه دی. اوس دا سم test.php باندې سیو کو براوزر زه اوپن کوم پای کې با test.php جو your email khan@gmail is a valid email address. ٹھیک شو. چونکه ما valid email وز دا یو فنکشن په څنګه کار کوي کو پرس که زه د دې نه مخ کې ورکم سپوز ما ورکو ډبل ډاټ یا مې پکې ورکو سلیشز. ٹھیک شو. نو دی به دا کریکټرز چې دي دا به دې ریموو کوي. اوس دا پکې ما ورکړل سیو مې کو او دا زه واپس رن کوم. واپس مې رن کو سیم مې پرنټ کو ځکه چې هغه چې کوم دا کولون دی او دا بیک سلیشز دی نو دی فلټر سینیټایز ایمیل چې کوم فنکشن دی نو دی دا فنکشن چې دا چې کوم کریکټرز دی دی ریموو کړ. وز د انویلیډ ایمیل اډرس دی ورکوم چې شات مو سره د ډاټ سره د .com ډاټ مو ورکو. نو ډاټ چې دی په کور کو دا انویلیډ ایمیل اډرس یو په کار د اوس ماته سو یور ایمیل دا او ډاټ از ناٹ ا ویلیډ ایمیل اډرس. ٹھیک شو. ځکه چې دا ویلیډ ایمیل اډرس نه دی. نو په دې طریقه باندې به تاسو ایمیل اډرس چې دی هغه ویلیډیټ کولی هم شئ. پای کې په ایمیل کې ویلیډیشن صرف دا دی چې مخې ته به سټرنګ وي @ پکې پکار دی بیا سټرنګ بیا ډاټ پکار دی. ٹھیک شو. نو په دې پیټرن کې کو نه په دې فارم کې کو نه نو دی به چې دا ویلیډ ایمیل اډرس نه دی. اوس مونږه URL ګورو. URL نه ایمیل اډرس. ایمیل اډرس شو. URL چې دی هغه سپوز وایم چې را www.facebook.com زه ګورم چې دا ویلیډ URL دی کنه دی دا زه کوم دا زه ګورم URL. نو URL به هم سیم په دغه طریقه اول زه فلټر کم. څه شی فلټر کم؟ URL URL چې فلټر کې نو سینیټایز ایمیل په ځای به صرف څور کې سینیټایز URL
دی به اول دا یو آر ایل راوالي او پوره یو آر ایل زموږ سره http://www.facebook.com دی. نو دی به دا ایمیل راوالي او سینیټایز یو آر ایل دی کو اضافي سی کرکټر چې ضروري نه هغه به دی ریموو کی. چې ریموو کی بیا دی وګوري چې یاره زموږ سره اوس ګورئ دلته کې سمپل د یو آر ایل به دی وګوري د ایمیل په ځای به صرف دا څه کوي یو آر ایل کوي. دا به وګوري چې یاره دا زموږ سره ویلډ چې دی ویلډ یو آر ایل دی او که نه دی. نو که فرض کوي نو دی به تا ته چې ستا چې کوم یو آر ایل دی یو آر ایل is a valid URL is a valid URL address. ٹھیک شو خو که پرس کنه نه دی به چې ستا چې کوم URL دی هغه کوم یو دی URL دا هغه ویریبل له اوچتی دا بس مان کو ورکو URL is not a valid URL address. دا بس ګورو کنه اول خو برای سیم یو آر ایل ما ته پکار دی چې وخی دا غزه ریفریش کوم چې ما ریفریش کو دی و چې http://facebook.com is a valid URL address. ټیک شو او څه پکې موږ اضافي څه کرکټرز نه دی ورکړي. فار ایگزامپل زه ورکم چې سلیشز په دې ځای کې ورکم یا دا ورکم نو دې کو تاسو وګورئ که نه URL http is valid دی هم دی چونکه په URL کې دا راتلی شي خو داسې کرکټر چې نشي راتلی بیا دی نه ایکسپټ کوي. اوس کو یو انویلډ ایمیل اډرس ورکو سپوز په دې کې اس یو آر ورکم ځکه چې په http پسې ډبل بیک سلیشز پکار دی هغې په ځای ما آر ورکو پکار ده چې دی ما ته وایي چې دا ویلډ ایمیل اډرس نه دی. دی څه وایي دا آر چې وکړي ما کله ورکو is not a valid email address. دا زموږ سره valid email address نه دی valid URL نه دی. اوس موږ یو بل اگزامپل کوو چې موږ یو انټیجرز ګورو چې یاره تا په یو خاص رینج کې دی او که نه دی. موږ وګورو چې اول انټیجر دی او که نه دی. که فرض کې انټیجر نه چې په خاص یو رینج کې که په رینج کې نه نو موږ به وایو چې یاره دا غلط انټیجر دی. نو یو به زه اول والا ما انټیجر ما واغستو انټیجر ما 100 واسو. اوس دا ګورم دا خو ما هغه انټیجر و چې انټیجر دی او که نه دی. یو زه د دې رینج علم یو زه د دې مین علم مینیمم رینج د دې زما سره چې دی هغه 1 پکار دی چې او میکسیمم رینج چې دی MAX چې دی هغه زما سره 200 مین چې دا ویلیو چې دی د 1 او د 200 په منځ کې پکار ده. ټیک شو اوس د دې دپاره اول زه ګورم چې if فلټر ویریبل چې کوم زه ویریبل فلټر کوم هغه انټیجر د پر فلټر کوم او فلټر ویلیډیټ انټیجر زه اوس ګورم چې دا چې کوم ویریبل دی دا اول خبرداره چې د انټیجر دی او که نه دی. ټیک شو او بیا بولوز د رینج ورکوم رینج دپاره به کاما یو اریزه والما. ټیک شو ما سره آپشنز چې دی هغه څه شولو آپشنز دو آپشنز دي زما سره. ټیک شو او یو زما سره ایری دنه یو بله ایری یو زما سره مین او انډرسکور رینج چې دی هغه زما سره د کوم یو برابر دی د مین ویریبل پکار دی او کاما مکس انډرسکور رینج چې دی هغه زما سره د مکس ویریبل پکار دی.
ها دا زم سر کنډیشن شو. اول به موږ وګورو چې دا انټیجر ویریبل چې دی دا انټیجر دی او کنه دی. نو که پرس کې انټیجر ای نو موږ یو ایریا اغسته ټیک شو. پای کې دوه اپشنز دي زموږ سره او پای کې دننه یو بله اری دی اری ویدن اری دی ټیک شو. او پای کې موږ مینیمم رینج ورکو چې یاره دا به د ونی او میکسیمم رینج ورکو چې یاره دا به د 200 برابر کو. پرس کړه دی په رینج کې جو دا ویلډ انټیجر دی کنه جو نه دی. نو که پرس کړه دی په رینج کې نو ایکو your integer integer چې دی هغه int کې پروت دی is within the range ټیک شو. دا په دې رینج کې دی within the range دی او integer هم دی. else echo your integer چې کوم integer int کې پروت دی is out of the range. په رینج کې نه دی مین د رینج نه بهر دی ټیک شو. دې دوه کې یو میسج ماته ډسپلی کوي دا زه سیو کوم او براوزر ته به لاړ شم. دا ما په test.php کې سیو کو ټیک شو. براوزر ته چې لاړم نو test.php چې زه وکړم نو your integer is out of the range دا موږ سره 100 شو شو. سیو کوم نه دی و چې your integer 100 is within the range. دا کو پرس کا 100 دی د 1 او د 200 په منځ کې د رینج کې هو کو پرس کې زی 1000 کما نه دی با out of the range 1000 کم کنه 1000 is out of the range د رینج کې ودتا دا انټیجر چې دا پکاري ټیک شو. نو دا زمو سره د دې د انټیجر د رینج وګورئ چې within the range دی او کنه دی لپاره فلټر وای څنګه کې هغه په دې طریقه باندې کېږي. اوس موږ یو آی پی ورژن 6 هلو او ګورو چې دا آی پی ورژن 6 چې دا ویلډ آی پی دا او کنه نو ورژن 6 او 4 کې فرق دا دی چې ورژن 6 ورژن 4 چې زموږ سره 32 بټس دی او ورژن 6 چې هغه زموږ سره 128 بټس دی. ورژن 4 چې هغه 4 ډاټ ډیسیمل کی ټیک شو. او دا به زموږ سره کو تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ډیسیمل او په هیکزا ډیسیمل نوټیشن کې وي. دا زموږ سره ویلډ آی پی اډرس ما واغستو آی پی ورژن 6 اډرس ما واغست ټیک شو. نل به زنوم بدل کما آی پی ورژن سوري آی پی ورژن 6 مول ورکو. اوس دا ګورم چې دا یو ویلډ آی پی اډرس دی کنه نه لپاره سیمپل اف او فلټر ویریبل کوم ویریبل موږ فلټر کو آی پی ورژن 6 فلټر کو او زه ګورم چې دا زما سره فلټر valid IP اول موږ چې یو valid IP address دا دی او کنه او بیا به سره پلی کوس موږ ګور چې ورژن 6 دی کنه دی کاما فلټر flag IP version 6 ټیک شو. اوس IP version 6 هم موږ وګورو چې دغه دی او کا نه دی. نو اوس کو پرس کدا یي نو موږ وایو چې ایکو ټیک شو. your IP is your IP sorry your IP IP version 6 is valid IP version 6 ठीक शो और else echo चिकम IP version 6 that is not a valid IP version
6 دا میسج مونږ ته ډسپلی کو test dot php باندې ما سیو کو او your IP دا چیرې is a valid IP address ټیک شو د ویلیډیټ کو چیرې دا یو valid IP address دی خو کو پرس که زه به کې یو اضافي کار دلته وکړم دلته زه یو کولون غونته کې ورکړم ټیک شو سپوز مونږ په غلطۍ دا کولون وکړی شو نو بیا به داسې وایي چې دا چیرې is not a valid IP صرف مې پکې کولون ورکړو نو دی د هغې سپیسیفیکیشن چې کوم دی د آی پی اډرس نو بدل شو نو دا زموږ سره ایډوانس فلټر دی په دې کې ډېر شی فنکشنز دي ډېر شی چې کوم پیرامیټرز ورته پاس کېږي هغه دي نو دا به تاسو ځان نور پسې هم وګورئ په نټ باندې